دا رمضان مبارک میاشت شروع ده. دا میاشت رب العالمین پا انسانانو یو عبادت دپاره مقرر کړی ده چې هغې ته روژه وایي. د دنیا چې څومره مذهبونه دي او قومونه دي هغې ټول روژې نیسي. یهودیان هم روژې نیسي، عیسایان هم نیسي، سیکان هم نیسي او موږ مسلمانان هم نیسو. لیکن زمونږ او د هغې د روژو په منځ کې بنیادي فرق دی. مونږ روژه د الله د طرف نه یو نعمت ګڼو او د الله خصوصي رحمت یې ګڼو او د خوشحالۍ ذریعه ګڼو، او نور قومونه داسې نه. یهودیان روژې نیسي، هغې پکې تورې جامې واچوي او د غم میاشتې ګڼي. عیسایان روژې نیسي او هغې کې د هغې روژې دی چې خبرې پکې بندي، خبرې چا سره نه کوي او ځان له ناستي چا سره ګډون نه کوي. زمونږ روژې داسې دي چې نه پکې تورې جامې شته، مونږ یې د عبادت د ګټې یو ذریعه ګڼو او نه زمونږ په روژو کې خبرې بندې دي، خبرې پکې کولی شي. روژه څه شی دی رونو؟ روژه څلور څیزونه دي. یو نیت دی چې سړی به نیت کوي، او درې څیزونه داسې دي چې د هغې نه به ځان ساتي. د خوراک نه به ځان ساتي، او دویم د څښاک نه به ځان ساتي، او دریم چې د انسان کم خپل خواهشات دي، جایز خواهشات، د هغې نه به سړی ځان ساتي. د دې دریو څیزونو نه ځان ساتل او نیت کول دې ته روژه وایي. که د یو سړي نیت نی او د پېشمني نه واله تر ماښامه پورې دی مکمل پرهیز وکړي نو روژه نه کېږي. لکه مثلا اوده دی، یو سړی د شپې اوده دی د پېشمني نه مخکې او دی ماسخوتن راویښ شو، ټوله ورځ یې په خوب کې تېره کړه، یاره نیت یې ونه کړ، روژه ونه شوه. یا یو سړی په سفر روان دی، د روژې نیت یې نه دی کړی، نه خوراک وکړو، نه څښاک او نه خواهشات، روژه ونه شوه. د روژې دپاره نیت انتهایی ضروري دی. اوس نیت د خولې که څوک نه کوي، پاړه کې دی نیت وکړي نو دام کافي ده. زمونږ خلک په پښتو کې یا په عربی کې نیت کوي، دا ښه خبره ده. یا اکثر زمونږ دا ملګري وایي وبصوم غد نویت من شهر رمضان، چې سار له به زما د رمضان روژه. په دې رونو لږ ځان پوه کې، بعضې خلک دې کې خطا کېږي. غد سبا ته وایي. نو که یو سړی دا د عربی نیت وکړي او دا ووایي چې سبا به مې روژه، دا نیت به د شپې نه کوي. ګورئ بعضې خلک د پېشمني نه وروستو سبا راختلي او په دې الفاظو نیت کوي چې بصوم غدن نویت من شهر رمضان، زما به سار له روژه. نو هلکه ته خو نن په روژه کې داخلې نننۍ سره څه کوې چې د سار نیت کې. نو دا بصوم غدن غد سبا ته وایي. دا اله صحیح کېږي چې د پېشمني د سبا د بانګ نه مخکې دی دا الفاظ وایي، او که د سبا نه پس دی ووایي نو تا خو را دغې ورځې نیت ونه کړه، سبا دې یاد کړه، بله ورځ دې یاده کړه. نو پښتو کې بس دا وایي، د عربی دا نیت پرېږده، که کې ښه خبره ده پښتو کې وایه. که سبا نه مخکې دې نیت کوه نو وایي سار له به مې روژه، او که چرته د سبا د ختو نه پس دې نیت کوه وایي نن ورځ به مې روژه. که په خولې څوک ونه وایي نو زمونږ دا پېشمنۍ نیت دی. دا پېشمنۍ خلک څه له کوي؟ همدې له کوي چې زه روژه نیسم. یا دا تراویح چې یو سړی کوي، دا څه دپاره کوي؟ همدې دپاره کوي چې سبا به زما روژه. نو دا پېشمنۍ هم زمونږ نیت دی او دا تراویح هم زمونږ نیت دی او پېشمني له پاسېدل هم زمونږ نیت دی. بس زړه کې چې دا راغله چې زه به سبا روژه نیسم نو په دې باندې کار کېږي. دویم د خوراک نه به ځان ساتي، خوراک به نه کوې، څښاک به نه کوې. که یو سړي په یېره باندې خوراک وکړي او بوس کړي، روژې ته هېڅ قسمه ضرر نه رسېږي.
او که یو سړی په یره خوراک او اسکاک کوي او بل ورته ګوري دا دویم کس به څه چل کوي ور یادوي به که نه به ور یادوي نو علما لیکي که سړی کمزور یا بوډا نو مه یادوه ورته پرېږده الله والا یره پیدا کړه چې خوراک او اسکاک وکړي او که سړی بوډا نو ځوان زلمی او مضبوطو نو ورته یاده که چې وروره ستا خو روژه نه ده یاد بشي ورته دا خوراک او اسکاک به پرېږدي دریم خواهشاتو نه ځان ساتل زما وروڼو قرآن شریف کې چې دا ما کوم آیات ولست په دې کې رب العالمین فرمایي چې ما په تاسو روژې فرض کړې کما کتب علی الذین من قبلکم لکه ستاسو نه مخکې چې څومره قومونو په هغې مې روژې فرض کړې وې دا د حضور پاک د مکې مکرمې نه مدینې شریفې ته د هجرت نه مخکنی روژې وې د رمضان نه وې 3 ورځې ایام بیز ورته وایي 14 14 15 دا مخکې فرض وې د اسلامي قمري میاشتو او یو د عاشورې روژه او یو د عرفې نو په هره میاشت کې 3 ورځې نو 12 3 36 شپږ دا شوې او عاشوره او عرفه یو ځای کې نو 8 شوې دا 8 روژې د حضور پاک د هجرت د مدینې نه مخکې په مسلمانانو فرض وې دا به یې نیولې خو هغې کې یو سړي د اختیار و که چرته فدیه ورکوله او که روژه یې نیوله یعنی یو سړی که به ټیک ټاک او ځوان زلمی به او روژه به یې نیوې شوه بیا هم هغه له د اختیار و یاره که خوښه دي روژه نیسي او که د روژې په ځای باندې فدیه ورکوي حضور پاک مبارک چې کله مدینې شریفې ته هجرت وکړي نو دغه روژې منسوخ شوې فمن شهد منکم الشهر فلیصمه بس د رمضان روژې فرض شو او یو انقلاب پکې دام راغی چې مخکې خو به د چا کوس کېده هم وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین که د چا به وس کېده او که به نه کېده اختیار به ورله اوس هغه اختیار ختم شو که یو سړی روژه نیوي شي خامخا به نیسي په فدیه کار نه کېږي او که یو سړی روژه نشي نیولی نو که دی ځوان زلمی دی او دی مریض دی نو دی به قضا کوي ځوان زلمی سړی په فدیه نه خلاصېږي قضا به کوي او که په قضا قادر نشو مړ شو نو غاړه خلاصه ده او که یو سړی بوډا سپینګیری دی روژه نشي نیولی نو دی به فدیه ورکوي ور یاد ساته په ځوان زلمی فدیه نشته یا به روژه نیسي یا به قضا کوي او که په قضا قادر نو غاړه خلاصه ده سم پې نشته دا فدیه په بوډاګانو باندې ده لومبۍ زمانه کې چې روژې فرض شوې اګورې سختې روژې وې مونږ ته خو اسانې دي اوس سختې په دې وې چې سړي به روژه ماته کړه او اوده به شو نو روژه به یې شروع شوه ماسخوتن چې بس اوده به شو روژه به شروع شوه یو صحابي راغی دروازې کار کړی محنت مشقت یې کړی بیبي له راغی وی د خوراک څه شته که نشته بیبي ورته وی مونږ کره خو څه نشته ولې که چېرته رشتهدارانو ګاونډیانو کې ځم او طلب دله کوم دی غریب ستړی بیبي چې یې لاړه ډوډۍ راوړه دی ویده شوی راله ورته ودرېده خیبتن لک په لوی مصیبت او تاوان کې مبتلا شوې ځکه چې ویده شو خو بیا روژه شروع شوه سار له غریب بیا لاړ او خپل کار یې کو په دا نیمه ورځ کې بېهوشه شو ځکه د 2 ورځو نارو تګي او کار یې کو نو خدای پاک قرآن شریف کې دا آیت نازل کړ چې کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر چې باز د شپې خوراکم کولی شي اسکاکم کولی شي اوس به په اوده کېدو روژه نه شروع کېږي روژه به د سبا په خطو باندې شروع کېږي دا یو اسانتیا له الله راوست دویم انقلاب پکې دا راغی چې مخکې بیبیانو ته به د شپې هم څوک نه شو نږدې کېدی دا به روژه وه ټوله میاشت به یې د ورځې او د شپې د دواړو پرهیز و نو هغه انقلاب هم خدای هغه حکم هم خدای پاک بدل کړ
چنا دا روجماتی نا تر پیشمنی پورے دا اجازت ہم تا تشتا صرف دروازے در تے اجازت نشتا زمارو دا رمضان روجے دا خدای پاک دیر لوے رحمت اور دیر لوے برکت تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی سوک چے پر رمضان کے نفل عبادت کئی دل خدای پاک آگا پا فرضو بدلی دا نفل و ثواب دا فرضو دے او یو فرض والا خدای پاک پا اویا چندلی کی لکا دو رکعت نفل چے دے اکلل دمر ثوابیو شو لکا دا رمضان نا بغیر چے دے اوشل رکعت نفل کری یو سل او سلویخ رکعت نو نفل پا فرضو او فرض یو پا اویا بدلے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دا رمضان دا میاش شہر المواسات یو بل سر دا خیر خیگڑے میاشتا یو بل سر خیر خیگڑا کوئے او بیا فرمائی من فطر صائمن وی کچارو جدار لافطاری ورکلا نو درے انعامات دل خدای ورکای روجدار لافطاری ورکولو باندې درے انعامات تی یو انعام سدے کانا مغفرتا لذنوبه گناہون اللہ بخی دویم انعام سدے دویم دا چے دا سٹ بے خدای دا جہنم دا اور نازاد کی دا دویم انعام او دریم انعام چے دا چالا رو جماعت ورکا دا اغا سلی چے سمر ثواب دا روجے شوے دے اغا مر ثواب با اللہ دی سلی لور کی دا اغا بنکمی گی دا در احسانات دی یو صحابی وی دا اللہ رسولہ وی ہر سوک خبل رو جماعت نشی ورکول غریبانانم پکشتا حضور پاک فرمائی کہ چاہ یو بل مسلمان لیو گٹ پے ورکلل نیمہ کجورے ورکلا یا یو گٹ او بے ورکلے نو دا ثواب بخدای پاک غلم ورکی یو حدیث پاک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی وی دا رمضان دا میاش دا روجو چے اللہ کم ثواب ورکی وی کہ انسانان پدغ ثواب خبر شو نو دی با خدای تا چغی ہوئی چے خدای ٹھول کال روجے مقرر کا دمر پاک ثواب و دمر اجر حضور پاک فرمائی ہوا شہر اولو رحمت وی دازا سے میاشت چڑن بے رحمت تے ووسطو مغفرت او دامین زی مغفرت تے وآخرہو عتق من النار او آخر دا اور نازادی دل دی زمون علماء دا دی تشریح کئی وی دری قسم بندگان دی یو اغا چه دیر نیکان دی گنے نشتا یا دیر کم دا دویم اغا دی چه گنے مشتا و نیکی مشتا او دریم اغا دی چه گنے زیادتا دا و نیکی کم دا نو دا چه سوک دیر نیکان بندگان دی گناہون نشتا یا دیر کم دی نو پاغی دا اول نا دا خدای رحمت شوروش دا آغی دا پارا طول میاش رحمت شو اول نا شوروشو او رستم رحمتو ندی او چه دا سوک گنام کئی و نیکم کئی دوی باندی لنبے لس رو دا خدای رحمتو نازل شی نو چه دا منزنے لس انسی نو اللہ گناہو نا معاف کی مغفرت ورتوش چه دا کم دیر گناہنگار دی گناہ زیادہ دا و نیکی کم دا پاغی دا لنبے لس رو رحمتو نازل شی او مینس کے لس رد چیونی سی نو خدای ورطا گناہ معاف کی نو اخیری لس چیونی سی نو اللہ اعلانو کی دوی سٹ میں دل جہنم دا اور نازاد کم رونو دا خدای دیر لوی رحمت پا دے میاش کے پا مسلمانانو نازلی زمون صحابہ و پا معشومانو بچو روجینے ولی اس من معشومان منکو منی سے گوری ناجوڑا بشیں او خراب بشیں اغیب پوڑو معشومانو روجینے ولی نو چه مازیگر بشو نو معشومانو بخوراک پس جلل دلوبو سیزون بے وطکی خودل پاغی بے مشغول کلل که دا معشومان مشغول شو روجه سرطو رسن دا شپی پاک عبادت پکار دے حضور پاک فرمائی دادا سے میاشتا که در ورد روجنی سے و دا شپی عبادت کرے بہترین عبادت دادے چه سڑی تراویو کے و آخر کے تحجدو کی زمون بزرگانو بطول اشپرونولا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر رمضان کے سمر تلاوت کو تاسو تا اندازہ نشت یو خوب پتراوو کے ختم کو
او دویم د تراوو نه پس به د 2 رکعاتو نفل نیت وکړه. نو په